تاسو کار چې دغه ځای زما دی دا ما نیولی داسې داسې چې ما پیسې ورکړي دي زه خو چې بیا ډیکي مو واره په خدای خلته سمله مو درته ګوره بیا ختم راشه راشته دومره غیرتي ته کښېنه دلته ولې سمله څه کار ولې بازار بول کې ته نه ولې جاري خبرونه خراب ورته جار شي خبر نه د ما ډیټ پوټي ډیر رواني پرې دی کنه دی خبرونه ته پرې ده مزه وګوره زه نو خرم کنه مزه وګوره نه خرم کنه ولې نه خورې نه خرم خورې به په زور نه خورم تیون سال کې زه په خورم دا وره په زور را پیغام مې دغه دلته زما یو چاره کناري خو تازه نه سره ونی سره انا کاسه ونی سره دې سر دی ولا مکده دا واخله دوارو کو صرف زه په زور نه خورم زور لري کې لږ خوراک غنه او ځان ته به ځانان څه کړو سوار پیوړې کسب پیوړې الله اکبر وای والله که زه خو چې بیا وهمه کنه وانه ته چې کینې دلته ما دلته کرا ورکړی دی خو چې بیا کرا دې ورکړی بیا پاس راشه مفت خو نیم را کرا ورکړی دی نو سپورټ نو په دې خاطر باندې ځکه وست کار بیان دی خړواله که اولاد السلام علیکم د پامیر هندارې قدرمن لیدونکو جوړ په خیر ستړي مشه جوړ تازه قدرمن لیدونکو د سروبي ولسوالۍ باغ ریس ته راغلی یم دغه باغ تاسو کتلی چې یو خوندناک او ښکلی باغ دی په دغه ځای کې به تاسو ته یو خوندناک پرنګ ریکارډ کوو نو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې خپرونې کوربه زه سراج الدین پژوا کې یم او بیا نو زما سره بل همکار درو پیژنم اوس نو د خپرونې په دغه برخه کې زمونږ دروند همکار ته بلنه ورکوو چې زما تر څنګ راشي او تاسو سره ستړي مشي وکړي ودرېږه وای صبر السلام علیکم السلام علیکم چېرته وې ته بس انده خو دې تاویده پړه تاویده منډي والا زه خو تعالی په انتظار باندې ګنو سپینګیره شونګیره ما نه لار ورکوه کنه دلته به تر تاسو څنګه د سپینځم کې روان چا خو سره خښ نه وي هغه ته سپیرا وځه خوشو څه وای سپیتا پسې کوتې سپی پسې وي بس کله باغه ما پسې شو کله بزور پسې شو تا ډارېدو ما نه ډارېدل لکه خاص تر مشه پروګرام خراب راسه ستړی خو نه یم جوړ روغ یم خیر څنګه خیر راغلی الحمدلله څنګه په خیر راغلی په منډو راغلی ها کیمران ځان صاحب دې په خبرونه کې سلام وکړم ځل ته چې د سلامونه بیا هم وایه کنه کیمرامني سي ته نه کې ګوره یو ځل بیا زمونږ خو کیمرامان کنه خو یا تروش لګ به په لیمبو اضافه کو زلمه زایل صاحب او خوا کې را سره خبرونه یوازې تاسو کوئ د موږ څه دپاره یو غاجان هم دغه تاسو ورته کیمرې نیولې دي زه چې خبر شوم تاسو ځوان پکې مشورکې موږ څوک د سره یادېږم زه لا شروع د خپل دا کمیټې کوم السلام علیکم دا اولې موږ څه ګډاله بار راغلی یو دا ګور نه کیمرا لګېدلې ګوره دا خلک همیشه چې ګوره ارد کې چې ګوره صاحب دا اوس وزیږي دا اوس وزیږي موږ کیمرا به یوازې ماته به بس بول مکه بس سم ده کیمرا ته خبرې من کوو نو لیدونکو دا ځوان چې دی زمونږ ملګری د ابوذر غفاري غلی شه غلی شه مه سوځېږه اکه خیال هم کړي ملګرو که نه هغه یو ګاډي کې څلور ټیرې کنه یو سره چپني ګرځوي دا چپني ده هغه ګنجې هماغه دی هماغه دی ملګرو دا هغه سټپني دغه د بارګین نه چې ورته ورکوي هغه دونه کوي نه د لاس ګاډي ټیر نه راځئ کتونکو زو برنامه پیل کوو او د تل په څېر روان تاسو ته به ښکلی پرنګ ریکارډ کوو او کوم ځای ده زیادونه مې کړې دي ستا راځئ لیدونکو داسې ځو والله راځئ سړی ونیسئ لیدونکو دغه د چوکۍ کې یو دوه ځوانان ناست دي دوی سره مرکه وکړو السلام علیکم سلام خیر جوړې لارې ده خیر مې ولیدې کې به نو کنه څنګه انشاءالله خیر خیر مې ولیدی خیر نصیب شه طبیعت دې ښه ده انشاءالله شکر ده په دعا دي ډېره مننه خوشحاله اوسېږي قدرمن لیدونکو ته ځان وروپېژنه نوم مې سمیر ده د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی یم ماشاءالله سمیر جانه تخلص دې څه دی صافی صاحب اصلي کاپیسا خو فعلا دلته اوسېږو کاپیسا ښه تصګیري مې د کوم ځای څخه دي کاپیسا دي کاپیسا دی دا ځای ښه دی که کاپیسا ښه دی خو زمونږ داسې ډېر وخت خو همدلته داسې فکر وکړه چې 25 کاله کېږي ورور دغلته زما انار ایښي ول انار به دلته نه وي یو پاکټ مې دلته ایښي ول هغه د وړاندې ځي کې به دي ښي چوکۍ وړاندې هم دغلته ته ورکه زه سوچ چوکۍ نورې هم شته دی تاسو خبرې کوئ زه سوچ وایم لږ بیا رانشي خو دا 25 کاله کېږي 12 او انستیتوت
ټول درسونه مې والا کې مکمل شک مې په همدغه ځای راځي دلته مې خلطۍ خو وسره انار او ثبوت یې در کومه نیم ګلۍ والی نیم چینجي والی ولا نیم پکې د ښه انار ول خو فکر کوم چوکیګان هلته نور هم دي هلته به لاړ شو هلته پوښتنه وکړه بل چوکۍ خو دلته نشته که نه ولې نشته هغه خوا ته وګوره هلته ډېر دي تاسو خو نه دی کتلی دا صحیح تاسو ملګری خو به نه یي لکه وګوره کیمره وګوره صحیح کیمره ده هلته خپرونه لرو دا خو دونه کې کیمره ده دا ښکاري هم نه که نه صحیح ده بیا سمه پسه ده راشه خفه نه شي کښېنئ ښه ډېره مننه ژوندي اوسېږه او تعلیم خو کړی انشاءالله وای چار دا پاسې مخ چار دا پاسې والا که تالی دی نیمې تاله در کومه نشته وای رول دا ضرورت نیک نه هغه دی. وړاندې پوښتنه وکړه مریض دی وړم مریض بیچاره ټوخیږي خو بیا پسه بیرته زه پاس پنډکس عملیات مې ورته کړی خو دی صحیح ده هغه خو تاوان او کوي ډاکټرانو ته ویل انار پې خوره چې لږ خېټه نور خراب شي لږ زره بیا وروسته جوړېږي خو بیا پسه پوښتنه وکړه هلته چې نه بیا پسه راشه بیا خو نیمې در کومه دې ته ویې که نه ماما خو بیا پسه به وغږېږو زه ته اوس دلته چې دی اکثره که نه ملګري دا پاس ډیم کې مایان نیسي او دغه مایان دلته مطلب راوړل کي دغلته میخي و دغلته زموږ پوښتنه یې نیمګړې پرېښوده ستا پوښتنه وه خو ته لږ هاخوا لاړ شه بیا پسه یور دغلته میخي مریض ته وړم هغه مریض مردارېږي یقین دی وشه مردارېږي چیلۍ مې ده وزه مې ده راشه ښه دی د ورځې 1 کیلو شیدې هم کوي راته خو صحیح ده بیا ما خورم دلته خو ماین ماشاءالله زیات دي څنګه خورئ که نه خورئ خو چې دا 2 کاله کېږم چې نوم دې ته نه خوړلی ګورې چې ماین قیمته دي ولې دی خوړلی شي قیمته دي که نه؟ دی خوړلی شي دا ولې چیپ ځان ته نه لاړ علي شه مړه دا د خوله بیا انار ته جوړه ده دېرش اوبه چیپس واله سره د ډوډۍ یو کلی شیرم پې وسکه ویښ خلار مزې کوه خو صحیح ده تا اوس دا کال دا تا د خوله انار ته جوړه ده ولې نه ده جوړ نو زه خو ځان لپاره مریض دپاره وړم چیلۍ مې ده بیچاره تمامه شو بیا کوي ورګله اوس دلته چې اوسېږي حتما دلته ارزان دي ځکه اکثره د او دلته ارزانه دي. باسي مطلب دلته بیا خو خرڅ دا تازه. اوس زیات د پاکستان نه ډېر راوړي دا مایانو ښه. هو او ته لږ هاخوا وړاندې شي چې هلته خپرونه څه شی دی خپرونه کیمره ده که نه یار خپرونه داسې شي. کې خپرونه شي دا نه ساده مه جوړوه ته زما انار وګوره که نه یقین دی چې چیلۍ مردارېږي د ولږې نه خو مردارېږي چې مرداره شو بیا زر ته بل اخلم زه نه هغه څنګه مردار شي هغه چې مردار کنده وایي تاسو ملګری نه یې زه خوا ځه تاسو ملګری خو به نه یې زما انار پیدا کړي نو په دغلته زه ولاړ یم تاسو کار چې دغه ځای زما دی دا ما نیولی داسې داسې چې ما پیسې ورکړي دي زه خوا ځه چې بیا ډیکي مو واره په خدای غلطه سمله مو درته ګوره بیا ختم راش سره دومره غیرتي ته کښېنه دلته ولې سمله مو څه کار ولې بازه بول کې یار زه خو خپرونه روانه بیا پسه راشه انار پسې په قرآن چې دغلته وي که مې څه نم لولې که نه او ځان مې ونه ډبونه بیا وي خو زه صحیح ده بیا پسه بیا ځان چار چې که بیا ما پسه دغه چوټ اډون وي چوټ اډون صحیح ده چوټ اډون چې شته وي دا څه ولا که په ماس لیونیان سره سر کار ده تاسو ملګری خو به نه یې دلته الله اکبر وای 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 ولا که زه خوا ځه چې بیا وهمه که نه وانو ته چې کېنې دلته ما هم دلته کرا ورکړی دی خو چې بیا کرا دې ورکړې بیا پسه راشه ورپسې مفته خو نه یم راغلی کرا مې ورکړی دی جي اوس کومه ده کرا چیرته پیسې ورکړي زما د چیلۍ انار ماته راکړی زما چیلۍ انار تاسو په بالا اوس به واخوا لاړ شي ته اوس خفګان کې ډانسونه کوي دا څه رقم کار دی دا د غوسې ډانس ده که نه دا څه دا څه رقم ساده سړی چیلۍ مې مردارېږي خېټه نه خرابه ده هغې ته ډاکټر وي انار ورکوه ته په دې سات مردار کې زلا شه زما انار دی وړي دي زلار شه نو بس ته ځه بس ودرېږه راشه زه اوس دلته خو ځان واخوا ځه چې برنامه جوړېږي نو زما چیلۍ بیا وروسته راشه که نه خطر ازاده پښتون ته بځاو زه پوهنتون خو دې لوست چار دا پاسې دغه 2 کال نه ول لوسته خو که دا چیلۍ مې مرداره شو که نه تاوان یې تا نه خو صحیح ده. لمن زما چیلۍ تاوان خو ورکړي دلته اوس فعلا کاروبار نشته کاروبار ښه ډېر دی ښه دی نه شي کوی د لاسه نه کېږي مړه په تیاره خلاص ولې نه نه خوري کېږي خو نشته اوس چې وکړو په تیاره یې خوري صفا ورته ولې نه چې په تیاره صحیح ده خوري شکر پلان مې ژوندی دی خو همغه راته ګټې زیات مړه شور مکو خو تیار خوري که نه وو که نه ځه نو ځه خا پروسې کې اعلان پیغام اور مهرباني زه د زه خوا ځه که نه چې بیا بیا د وهمه که نه مکو نه خو زما انار راکړه زما انار راکړه مړکې دی والا که خوا ځه که نه په خبره نه پوهېږې ښه پوهېږې چې هلته خپرونه روانه ده ته دلته بیا پټه کېږې تر اسره کدا سره کم دي خان خان مو والا که ما پټه خاصه پیغام درنډ کې اور مهرباني خو زه د ځوانانو ته پیغام مې دغه دلته زما یو چاره کنار ایښی و تازه انار ودرې پسه راشه انار پسې انار پیغام دې پرې دا والا که خاصه انار خاصه پیغام درنډ کې پیغام دې ختم کړه زه له ځوانانو دغه پیغام لرم چې باید خپل درسو ته دوام ورکړي او څوک چې مسافر دي باید خپل وطن ته راشي خپل وطن باید آباد کړو بالکل ډیره مننه خوشاله اوسې کور ودان الله دې ښه او آباد لره حوصله ساتئ ځوانۍ کې چې د حوصله نه بیا خو نه کېږي دا چې د حنیف الله حقیار نومېږي زموږ خپل ملګری دی ډېر وبخښه انیسي حنیفي صاحب ډېر راونه اوس خو بخښنه کوه یاره نه مشکل نشته ته وبخښه ډېر او انار خو ما کوم اخېستې بس یو ګپ مو جوړ کړی دا نه سړي حوصله وکړي ماشاءالله حوصله یې ټیټ دی او ښه
خو یو سیله ټیټ ده چې داسې منډې درکړي دا ټیټ ده نو دا منډې خو چې پکې نه وي خوند ماته نه راکوي که نه منډې خو مختلف منډو سره ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې موږ د خپل وخت راکړو دا خپرونه نشره کوو هو هیڅ مشکل نشته هو ردان اوس په اخره کې تو هغه زما هر څه شول همې جب کې دي ډېره مننه بیا هم لیدونکو ستړي مشي ښه راغلاست چکر خپرونه ده ځوانان دلته ناست دي چکر ته راغلي دي خبرې اترې به ورسره وکړو سلام ستړي مشي ښه راغلاست په خپرونه کې وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ تاسو ته او تاسو درنو قدرمنو همکارانو ته د زړه نه یو نړۍ سلامونه کوو مننه او بس د جمعې ورځ وه راغلو دلته چکر ته تفریح مو کړه لږه ډېر ښه خوند یې وکړه شکر الحمدلله ښه امنیت دی الحمدلله ماشاءالله زه یم دا نوم که دې وخت دا به ښه زما نوم چې حشمت مې نوم دی او د کامي اوسېدونکی یم وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو چا په اجازه دلته راغلي راځه موږ خپله اجازه باندې کار لري چې پرچم راوځي ولې نه پرچم راکار راځه کښېنه درکوي تا پکې څه کار دی نه خو دې پرچم لري چې دلته راغلي د کې خو نه دلته کښېنه هېڅ خبره نشته نه پرچم پرچا موږ خپله غونډه موږ پرچا یې مه کنه نه زه ته د خندا شیخ ښکارم چې خاندې پرچا یې مه کنه پرچم دې پرچم کوم ده پرچیم ورکړي که کیمره بند ده پرچیم ورکړي پرچم کوم دي پرچم راکا پرچم پرچم راکا پرچه کوم را پرچم ته خو دلته کښېنه تا سره دې دوه خبرې کوم کښېنه دلته دا پخوانی تاریخ دی خو ته خو کوم تاریخ دی دا پخوانی دی انډیواله پخوانی دلته چې هر څوک راځي ول مطلب د پرچه کې تا مغزه کار کوي دا پرچم خوشېدلې ده کنه نور یې تاریخ ته مشکوه وګوره تاریخ ته وګوره لږ یې وشوه تاریخ صحیح دی که نه نه پرچه کښېنه راځه اوس کښېنه چېرته ته خو کېږو نه سړیا چېرته لاړ ډېره مننه نوم خو دې حشمت او تخلص نوم حشمت دی البته تخلص دی خروټ یې تخلص دی او د کامي ولسوالۍ اوسېدونکی یم پرچم څنګه تاسو او فلحال اوسېږو په کابل کارتنا پرچم څنګه پرچم پرچه کښېنه دلته درکوو که نه خندا نه پرېږده ته خبره څه شی دی انډیوال خبره زه خپله پغلا راغلی یم دلته زه خپله د پغلا راغلی یم نه وایي دا به څه ارګ نه دی که نه چې خلکو د پرچه اخلي او بغلا راځي هدف دا دی چې دغه کامي قوم کې خروټ شته خروټ خو اصل کې شجرې د ساربزي نه ده که نه د ساربزي نه خبره به ورته تا خبره به ورته دا ملا خارخ کېږي لږ وګوره وګوره سر چې وګوره دا پر سره وګوره دغه ځای وګوره خپل وګوره که نه لاس مې نه رسېږي وګوره زړیا دغه هلته وغړم ور ووهو اوبو کې ورسه ګره که نه ګره نه خبره خو جدي مه اړوه خارخ کې وګوره نه ګرو نه نه پرې موږ انډیوال دي تا ته نه موږ سره راغلی دا که موږ انډیوال دي که نه موږ سره تا ته ټوکی ستا بي پیژنم نه 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 دته ادرس ورکړه چې کارته نو تراسي به واساب ډاکټر ته ودی ورول حساب راټول ورته ونه یم تا اوس نه بیخي ټوکی جوړ کړی چلاش د سیاغه سکرلان چکر و بیا راتاو ښه تاسو اوسئ کابل کې صحیح ده کابل کارتنا کوم کارونه باندې بوخت یاست مونږ خو د ګوړې کار کوو ګوړه خرڅو ګوډه غلارې چکچکې وایي چکچکې دسي او ډېره خوا ولې ډماني نه خو چکچکې نه وهېږي کله چې یو سړی جالبه خبره چکچکې حرامې دي نشته اسلام کې چکچکې نشته دی ښه ته پرچه دې راکړه دیجي ولې 50 روپۍ دی ولې جب کې واچوه وګوره متورې جب کې واچو به پښتنه نه کېده پارچي ماما ته واخله زه ماما خبره ورته دا ګوره اتم د نه همې نن څوم تاریخ دی دا لاړ شال تکاری نن لکه چې دغه دی تاریخ لیکل دا پرونه پرچه ده تاره وړاندې دا څه دا دوه-درشم تاریخ تاریخ دی ولې دا پرچا ور کړو دا په 2 تاریخ راکړی دی 2 تاریخ راکړی به بخیران شي ما موضوع دي سره صحیح ده دا سړی به پرچه راغلی دی دا یو نه به پرچا را تاریخ شمه پرچه راغلی دی ها ښوونځی لوستی ښوونځی هم لوستی دی پاکستان کې هم سبق ویلی میټریکه پورې لسم کړی بیا دې زده کړې نه دي بیا مې زده کړې نه دي کړي بس دلته کاروبار کې الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله ته اوس د کیمرې مخ ته اوس کېناستې تو چکنی نه ډوډۍ موډۍ ورکړه کپ منو دغه خپل خوند به ناصر باډو کې وخورم ځه نه نه ډوډۍ دې میان دغه ستای په نه پاتې واخله وګورم چې خدای مسلمان امره دوستي ده ته تر صبر وکړه کینه ته صبر وکړه وګورم چې کینه دا واخله وروره اپازا بول مکو سم ده زه ماشومه زه بچ مطلب هم دغه وکنه خو دغه بس کار وشي دومره وګیا عمل تر غلی ما پوه شو خو بیا مو زده کړې ولې ونه کړې بس مجبوریتونه او سپورټ نو په دې خاطر باندې زده اوس څه کار مېان دی خرواله کا اولاد یا تا نه وجار څه په پوي سي ولا ته نو ولې جارېږي خپرونه خراب ورته جار شو هیڅ خبر نه د ما ډېټ پوټي ډېر رواني راته جګي شکر الحمدلله 180 هایټ مې ده 180 هایټ 180
نه دا اوس بیټ بوټي دا ډېډ فوټی دی ډېډ فوټی ډېډ بوټي ډېډ فوټی یو نیم فوټ مالا کې غیبت مکو ګور ډبو مت چې غیبت کې ور غیبت څه غیبت دی په شا غیبت کې کنه کار درته وایم په مخامخ شا غیبت کې چې څه حقیقت دی هغه درته وایم خطر څه وای دا وګد خلک خې کرنډیان خې یاره ما په ځان خوشي دی یار که زما منی کنه لنډیان ډیر خدي لنډیان خي وګدخې مرمۍ نه بچ دیوال په نه راولېږي ولې په ورګوډي باندې موبایل چې نه ولېږي نه ماتېږي د خبرونې مونږ تعقیبو کنه د خبرونې مونږ ګورو تعقیبوي او لکه خلک ډیر جدي اخلي کنه مثال دا استرالیا مینس کې کینی کنه جدي اخلي ثم سکه دا ما نه الحمدلله مونږ ته دا مزه راکوي څوک مونږ دغه جوړ کیو دا خبره خمنه خوشاله اوسې کور ودان چې موږ د خپل وخت راکړه دی بل ملګری ته السلام علیکم وعلیکم السلام وروره خاسته خیرت دی ډیره مننه لیدونکو ته خپل نوم واخله زما نوم عدنان دی او اوسېدونکی د کابل یم او اصلا زه مې کامه ده د ننګرهار ولایت ورور ته ګیم لګو بخنه لري سکول پریم ده کنه زلار سکول وبل ته ګیم ما نه باندې خو ته ګیم شم اوس حال دلار سال ته وشته زلار سین غاړه کې ورته سین غاړه کې هغه ورشاده دي سین غاړه به هغه ولا تاخذ دغه د باندې پیرزو دی یاره دا چې ونه خوري بیان کی نه بس به مخې دا چې ونه خوري خو نه کیږي کنه خطا کومه به خطا کومه ښه مننه خوشاله اوسې تاسو زده کړې کړم دی خو په پاکستان کې دلته پاکستان کې تاسو څنګه تام پاکستان کې زده کړې پریم ده کنه چې دې سره دا خبرې وکړو نو په دې خو سره نه خوږي ګوره ته خوښ شي نو زه پې نه خوږېږم خو پرې خو مې لا چې دې سره دا خبرې ته وکړم خوږيږي نه خوږيږي یا سات تیرې ده مونږ درد وکړو یار ښه مننه خوشاله اوسې هوادار کوم پیغام ورکوي هیوادوالو ته دا پیغام ورکوم چې پیغام دا چې ډوړې ته کله راځي کنه تش بوتل سره څو ګوبو درنه ونسکی خلک د خاوري وسکی خاورې دی ونس کې دا یو بوتل اوبه وي هلته نه هم راوړلې دلته مونږ اوس کړي نو څه کوم پیغام دې لاندې کې وایي پیغام مې دا دی چې پیغام دې چې تش بوتل لاوړه همیشه د خوشاله اوسې همیشه تش بوتل لاوړه همیشه تش بوتل مه راوړه دا اوس تش شولو خو تش ولې راوړې نو په دې خلکو چې تش شولو نو څه پیغام لاندې کوي پیغام مې دا دی چې همیشه د خوشاله اوسې مایان خوري همیشه صحت لپاره ګټه لري نو څه ته مایان د کوم غلط خبره نه پرېږده چې دې سره ورته خبرې وکړو پیغام لاندې کې وایي خلاص پیغام دې مهرباني همیشه د خوشاله اوسې دا تا باندې شی زه مزه کې یاره پرېم ده کنه چې دې سره خبرې وکړو ما نیولې تا نه نیولې دې تاسو ما څه کار دی زه مایان خو تاسو مایان دې زمونږ په لاس کې د خولې نه دلته دغه کې نه ما دغه تاسو دا واله مونږ چې تنګې ته پرې دا سره خبرې ته پرېږده چې دې سره خبرې وکړو پیغام مهرباني ښه پیغام مې دا دی چې همیشه د خوشاله اوسې وطني مایان چې دي خاصه ګټه لري خاصه خوند کوي راځه زه نه غږېږم لشکې مشکې خو نه پرېږدې که نه د خپرونې ته پرېږده که نه مزه وګوره زه یې نه خورم که نه مزه وګوره نه یې خورم که نه ولې نه خورې نه یې خورم خورې به په زور یې خورم تیون سال کې زه په خورم دا وګوره په زور یې رامنې هغه خوړل ډېر خوړل ما دومره ډېر خوړلي دلته رانه پاتې شو ډیره مننه خوشاله اوسئ تاسو دواړو ځوانان دي حوصله داسې لوړه وي کور رمضان ماشاءالله حوصله ناک ځوانان هر پښتنه او هر ځوان په خندا او خوشاله وو که په هیواد کې هر څو حوصله وکړي په خپل کورنۍ کې په خپل کلی کې قام ټبر کې زه باوریم ډېر مشکلات به له منځه لاړ شي مشکلات به حل شي نو زموږ د خپرونې هدف مو هم دغه ده چې ځوانان باید حوصله ولري په هر ډګر او هر میدان کې ځکه ځینې وخت کې داسې راځي چې سړی د ستونزو سره مشکلاتو سره مخ کېږي او ځوانان داسې دي چې دې ته ملا ورکوي بیا هم لیدونکو ښه راغلاست ستړي مه شئ ملګري دلته راغلي دي او پخلی کوي مازدیګر ټیم هم دی خو نه پوهېږم دا پخلی څنګه داسې ناوخته کړي شپې ته مطلب پروګرام نیولی که نه غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام خپل هم ستړی مه شئ ډېره مننه لیدونکو ته ځان وروپېژنه نوم مې سیرت الله دی د کابل ولایت اوسېدونکی یم دلته سوربي ته راغلي په چکر باندې له خپلو انډیوالانو سره سراج جانه تقریبا مازدیګر 4 بجې به وي تاسو اوس ډوډۍ خورئ غرمې ډوډۍ که دا شپې دپاره پروګرام نیولی ولا داسې چلو مونږ خو غرمې ته پروګرام کول خو غرمه هلته واده و هلته واده مو وویل بیا مونږ ویل دا پروګرام به یا مازدیګر ماښام ته کوو مونږ په دې خاطر باندې والا ډېر د خوراک شوقین نه السلام علیکم وعلیکم سلام چی ستړی مه شئ خیر اوسې ولې مرکه کوو مرکه کوئ سمه ده او ستا نوم شي و سیرت الله او تخلص د شي ده سیرت الله طلازاده طلازاده هغه ورکوته یم چې دی ښه ورکتی دا ور لګو د اردس د انډیوال سره ده انډیوال سره ده هو سراج جان تاسو د کابل یې که نه هو بالکل ښه د کابل اکثره وګړي دې وخت چکر ته راځي که نه لکه تاسو ماشاءالله د کابل وګړي ټول ښه مالداره دي خو داسې چل دی دا ټول هلکان کار کوي دوکانونه لري دا سړی چې کوي دا خو د خوب دپاره نه دی دا مزاحمت جوړوي که نه مزاحمت خو پاڅه پاڅه جګ شه جګ شه ښه دا خو د خوب دپاره خلک راوړي که نه ته خو دا مرکې ته مونږ پرېږده بیا مرکه ده وروسته څوک کمرې ته څه کوي بیا ویږه نو خو موبایل دی که نه ها هلته دی تاسو ملګری دی
و ته ملګری نه زه دا نه پیژنم. دا مونږ راوستی دا پیدا کړی په دې لاره کې را روان وو دا بیچاره پیدا کړ اوس موږ ته ور روانه چې ښه کوم ولایت دې زیات خوښېږي؟ ولایتونه خو ډېر ولایت خو پغمان، نورستان، درېنور، جاپان، کاناډا. نو کاناډا خو هېواد دی ورته څه کې خو مزاحمت مه کوه ولایت دی چې موږ مرکه خلاص تاسو له کومک چې لین دې روان شي که نه ته مکې ډیکه در کومه صرف خو ډیکه یعنې ته مې یوه ډیکه ورکړه صرف ډیکه ورکومه ډیکه خلاص. نو تاسو خبرې نشئ کولی؟ ولې نه شو کوی؟ ښه او څوم سنه پورې ښوونځی لوستی؟ 12 پورې. یو هم نه دی لوستی. څوم نمره یې صنف کې؟ آخر نمره. دا موږ د لیسې مدیر ده. پوهنتون نه وای؟ نه تر پوهنتون خو نه وایي. ولې نه وای؟ وبه یې وایي یاره داسې مزهداره غوښه بوی پخېږي د ښایسته بوی را روان دی. دا کله پخېږي؟ دا ماښام ته راسه همدلته به موږ سره میلمه یې. دا مرکه کوي نو ما خو نیولی نه دی پړی مې پکې اچولی دی ما تا سره څه کار دی خبرې کوه که نه. چکر احمد څه دی؟ چکر په دې دپاره چې ټول هفته دلته موږ هلته کار کوو یو دوکانونه لرو دا د جمعې په ورځ یو تفریح یو انسان ته سیدې دا پوره شي دا مغزه هغه نه ده دا ټول هغه څه وایي وای چیشه وچیشلمه ښه مهرباني او د جمعې د ورځې تفریحه دا ډېره چې لزګو خوراک که نه او ځان ته به ځوانان چکر نسوار پې وړې که څه پې وړې نه نسوار پې نه علم سپېده وتاخلم کریم وتالم پوډر وتاخلم. دا انډیواله دا مزاحمت کوي دا ځان ته به ځوانان چکر وایي که نه ماشومان ته به چکر ورکول زنانو ته چکر ورکول شي؟ نه سپین ګیري چکر وایي ګوډان چکر وایي مریضان چکر وایي داسې خلک چکر نشي وهلی. دا ولې چکر نشي وهلی؟ د دې وزن زیاده ګرځېدی نشي. چا چې وزن زیات هغه چکر کدی دي چې ولې ښه نه دا خو ماشاءالله د زه لکه چت کوي. چت کې چت کې چې ته وایي چت کوي چت کې معنا پهلوان باډي بلډر چې د جیګي چن غټ قوي پهلوان سره. ښه مننه. د خپل هیواد کې مطلب اوسېږو چکر ته مزور راځو نو مهرباني او پیغام دی او د هیوادنۍ مینې په اساس باندې دا دا اوس کلف نه دی کلف دی ما ته ډاکټر ویل د ورځې 15 دقیقې ایکسرسایز کوه. دا انډیواله مزاحمت مه کوه دره خوښه که نه. ښه پیغام دی ورو مهرباني. پیغام دا ده چې پیغام یې دا دی انډیوال چې دلته راځي چې نه به چای راوړي نه به بوره راوړي نه به مالګه راوړي چې څوک یې ونه خوري. ولې؟ د دې مطلب څه نو داسې وایې که نه ته پیغام دی ورو مهرباني. د دې په دا خبره ده حساب حساب دا پرېږده مرکه وکړي ته راځه ما سره ته راځه تا ته مې چای هغه کړی ته راځه زه چای رسکم راځه ته پرېږده دا ملګري وایي ته شاعر مهرباني شعر وایه ګپ لګي هغه کوم انتخابي ټپه سره مطلب کوم غزل د سره مړه چې دا شاعر شي که نه ځان ته زار اچوم ځان د مرۍ ګولې اچوم. مهرباني کوم انتخابي غزل د سره کوم ټوکه د سره کوم خاطره ده مړه خو تش توکړ له تش توکړ هیڅ شی مو سره نشته جب کې شی سره نشته جب کې ماشاءالله دونه جب رسیدا تم پکې واچم تم پکې جایږي خو خالی دی انډیواله مزاحمت مو کو کنه بیا دغلت دی را چپ کوم پیغام درنه کې چې سخت مشوره کوي بس وخت ډیر ځای شو ټول پیغام دا کنه چې لس روپۍ چاندا ورته واچوي چې بیچاره غریب دی ما خان په ډوډۍ وړي پیغام دی پیغام درنه دا انډیواله د تاسو رخ بني نه 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 تکینه ته څنګه کې پیغام دی ته وای نه پیغام وي پیغام ته پیغام زه خیر ته پیغام دا هیوادوال ته مونږه دا پیغام داسې په ژمي کې کورتۍ اغوندئ په اوړي کې انډیواله پکې ته سمولی پیغام رسېده که نه کومک مې سره وکړو ښه ووایه دته ورغه زما څه کار دی چې وایم سیده خبرې خلاصې بیا به وروسته زه هغه درته نه زما څه کار دی زه به مرکه درسره وکړم مننه خوشحاله اوسېږئ نو همدومره بس وي کور رمضان خوشحاله اوسېږئ دا حنیف الله حقیار نومیږي زموږ خپل ملګری دی ستاسو حوصله معلوموله خو ماشاءالله تاسو ټول عمر بوره خوړلې ډېر خواږه یې ښه غوسه نه درځي مننه خفه شوی نه قدره ګپ شپ مو لګو بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ ښه راغلاست په خپرونه کې په دې هیله چې دغه خپرونه مو تر دغه ځای پورې کتلې اوسېږي ځوانان راغلي سپینې غاړې ته ناست دي او انار یې هم ماشاءالله ښه ډېر راوړي دي پوښتنه به ترې وکړو چې دی په غلا راوړي که نه اخیستي دي السلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم السلام خیر اوسې ښې جوړ ډېره مننه لیدونکو ته ځان ور وپېژنه
عبدالله له کابل ګلدرې څخه ماشاءالله عبدالله جان تخلص د څه دی؟ ناصري ناصري او ځایي اوسېدونکي د کابل یې؟ او کابل هما ګلدره هلته ناصري قوم شته؟ او ښه پوره ټول ناصر دي ماشاءالله ماشاءالله دغه انار مو د کوم ځای څخه راوړي وو؟ دا پاس جینه ده هغسې ده بازار سي ده همدې جینه دا فکر کوم تګاف انار دی که نه؟ یاره کېدی شي څومره یو منم راوړي وو؟ او یو منم راوړي وو وعلیکم روچې نه لرئ نه چې دلته چای به اچولی وی د خو انار د خو نه چای نه دلته خو انار دي که نه نه نو تاسو چای ولې نه راوړئ چې ته وخت په ګرمه خو چې شوق نه لرو دې وخت کې چای ښه دی ما خو که نور څه چای مې نه دی راوړی ګیلاس مې راوړی دی خو که انار خو راځه کېله نه انار خو نه خورم بل څه خدمات دي چای را باندې اوس که چای درته موږ له وچه په وچه له کومه کوو او انار څنګه و د وطن خپل حاصلات د خواږه و که تروش و؟ ولاس ښه خواږه انار و ښه خواږه انار قسم دی دومره کنجوسانې که نه چای خو نه سره راوړئ که نه ځکه نو وروره د هغه ته پرېږده چای له کومه څه خو یو پیر هم درته ولي چای څلور ځوانان یې چې 5 روپۍ واچ چای پې کېږي سره 5 روپۍ ماتې ورسره نشته ماتې کېدی شي ماتې نه وي راسره 520 راکسي ته ماته ومه نو ته اوس په دې غټه ګیره باندې خیرات ټولې نه چای غواړم دغه چای هغلته لاړ څه غاټ هغه د سماوار دی د غټ سماوات ده که نه سماوات دی سماوات چېرته وي استغفرالله تاسو په استمه لغمان نه غاړې که ده غاړې دی نه نه دې غاړې ده دې غاړې دی خو بیا بل 200 روپۍ کرا لګي دغه ځای د 2 قدمه لار ده که نه درسونه دې لوستي ځوانان دي تو قرآن چای نه راوړي او لوستین دي څوم سنه پورې درسونه؟ لسمه پورې لسمه پورې او او اوس هم ښوونځي کې که نه ښوونځي پرېښي دا انار خو به واچو انار واچو د انټرویو ته هم پرېږدي که نه انټرویو ته هم پرېږدي څه کوئ تاسو دلته موږ دلته د هغه نه یې ته او نه تاسو چې دلته راغلي پرچم راوړئ پرچم کوم پرچا سته راسره بیا پسې در ښکاروم نه د کارت پر د زیده چې راغلی دا موټر په غلا راغلی پرچا چیرې اخلي دلته پرچا چیرته اخلي ته څنګه راغلی ته څنګه راغلی چې موږ هم هماسې رسو نه هغه دیوال ګور په هغې راوړی زه بل ځري به موږ هم هماسې راوړو اوس هم د هغه ته پرېږده هره جمعه چکر ته ځئ که نه کله کله راځئ واره جمعه کله کله دې خوا او دغه د راځو چکر مصارف څوک کوي تاسو مطلب سره په ګډه چکر دپاره مصارف انار خورم تاسو چې خورئ نه تاسو خورئ او ماته نه راکوئ نوشي جال دې څه ښه خو ډېر خو مې نه دي اخیستي او انډیوره ته انار دومره په چالاکۍ خوړلي چې غونې جامې دې پیلړلې دا څنګه چل دی؟ داسې موږ مال رانه خلاص داسې دغه بله مې ځان راوالم پرېږدیم که نه د انټرویو تیاره دغه انار پرېږدیم که نه دا خو 2 ډالۍ واخلي خو سړی خو یو ډاله واخلي نه دواړه څه دي کنه چې توله برابر که نه دا یو ډاله بېرته راکړه دا یې خوري څنګه دا ورکه پردي تشته ورکړم ته اوس خبر دا یې خوري که نه قرآن په جړا کېږم دلته ګوره دلته په سړه شه ولا په زړه څه هغلته لاړ څه وزړی کور ورغلی دی ولاړو دا ورانه ته واله زه ته که زه دغه یو تنوشي جان که کومه مې ودې زیات خوښېږي؟ ولاسې همدا انار هم خوښېږي کومه مې ودې زیات خوښېږي؟ انار هم خوښېږي انار او نور مالټې او دا شیان نه خوښېږي؟ هغه هم ښه دي که نه دا خو واله ملک زره پرېږدیم د انټرویو ته کله که په دې پوسته ورو والا په دې خوله باندې زلا تماوله یار تماوله ته لاندې د غورځوم هغلته ځکه نه په دې چپړکه دې ولمه ځکه نه دا نه دغه د سپک راواله چپړکه دې ولمه ښه انډیوال ته راشه واله انار دی واله ورنی در د هغه ته هم پرېږده که نه یاره خو ما مخکې پوښتنه وکړه تاسو چې کله چکر ته ځئ مطلب پیسې سره په ګډه شو که نه یو نفر مصرف کوئ؟ بس یار یو پې ورغی هماغه پې ورځي نه و دا چپړې چا دي ډېر تاوان تاسو کوئ دا دې د دې کېږده دا دې ما دي مارچه سره پرېږده خو دې هر چا دي نه چشتې څو سره راکړې چې مارچه وو 200 راوباسه سیو در کوم سیو دا کیمره بنده کړه نه سیو مکس تر سره ته غله شي کنه یو خبرو ته پرېږده دې خبرو ته پرېږدي که نه یاره خبرو ته نه پرېږدي چی خبرونه ده چې شي خبرونه کلیوال خبرونه خلاص مازدیګر ټیم دی تاسو چې مازدیګري ټیم د دا ډېر اخلاق ده ګوره ښه او ته خو خوش اخلاق دا خوش اخلاق دی ډېر خوش اخلاق ورته ښکاره نه 2 کاله تمرین مې کړی دی زکه داسې کړی بیا ورسې به همداسې به یې بیا پهلواني کې راځي او دا درځم دغسې خلاص بیا درځم دغه ته م لږ پرېږده خوا ته لاړ شه اوس راشه راځه درځي اوس ګوره درځي ځکه نه دې هغه ته م پرېږده ځکه نه هغلته لاړ شه بیا درځو ځه دا مې زور نه لري دا چی دی هغلته لاړ شه بیا درځو د هېواد دننه هم چکرې وهلې بهر خو کړنې ته چکر نه ته څه خدای چې پورې ګورځان در باندې لاندې بومه ګوره وا خو دې هغه ته م پرېږده که نه په دې انار دې ته ولمه شې ځان خو د باندې به شم ګوره دې انار باندې دې ولمه ځکه ولا نه توار وکړه کورته پر 3000 روپۍ شه 3000 روپۍ ځه وبخه ځه ځه دې هغه ته م پرېږده که نه ما تاسو یادونه وکړه تاسو پر کوم ته چکر ته انار مې ولاغې انار هېواد نه بهر تللي وو خو اوس راغلي سعودي ته تللي په دې هغه ته م پرېږدي که نه ته ولې ما انار ته پرېږدې د هغه ته م پرېږدي که نه خواږه انار دي په قرآن چې ویښ دې سر دې ولمه که نه دا واخله توار وکړه صرف زه په زوره نه خورم
زور لري ولکه یو لیشتي ورانه مکه وکنه ځکه نه په دې چپلاکه دی ول ما خوا ته لاړ بیا پاسته درځم بیا غیږ باندې درځم ځه خزه مننه که زه بیا راسه ښه چکر ولري او چکر کته زده ورته وایي که نه چکر ګټه څه دی ځوانان دپاره بالکل البته انسانان دپاره وویله سړی خوشحالېږي نور به څه ووایي دا خپه یم همیشه د هغه دم پرېږدي مزاق نه کوه لرې شه والک بچ شه ما اوس غلط کار نه انار خورم صرف انار خو دې انار وختې خوره تو وارو که دونه دا بیچاره د خفګانانو ورته چا خبره شینو ورید کي ښه مننه پیغام دې لنډ کي وایه ولاسې نور څه واوسې هر جګې ښه خوشحاله او آباد اوسې چپړې مې وړې لنډ کې د پیغام وایه پهلوانه مکه خوشی که مکه مکه بس ویني زاینا د پامیر هندارې قدرمند اوریدونکو سروبي ولسوالۍ باغ ریس ته راغلي وو. دلته تقریبا مازدیګر ټیم کې بیا د جمعې او پنجشنبې ورځ ډېر زیات ځوانان چکر دپاره دلته راځي خپل ذهن اراموي. دلته موږ راغلو تاسو ته پرنګ ریکارډ کړم او د هېوادوالو سره مو ټوکې ټکالې وکړې په دې هیله چې دغه پرنګ ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسېږي. حقیار صاحب تا نه مننه. ډېره زیاته مننه پژواک صاحب تاسو نه زایل صاحب نه چې هغه ځانونه مو ستړي ستومانه کړه کور مودان خدای چې دغه یو ځای کې مې زه څه خفه شو چې پاسه باندې پهلوان کېناستو لیدونکو د پژواک صاحب نه زما یو ګیله دا ده چې کله موضوع ګرمه شي زه چې کله وال خورم که نه نو دا بیا ځان شاته کوي او خاص کر دا کیمرمین بیا کیمره کلک یې نیولي خو مګر خلاصي ته نه راځي. ګوره هغه 15 نفر وو زه ځان ته هم تیقین وکړ داسې خولې شوی وم مخه ما ډېره هڅه دا وکړه چې تاسو ته نه خلاص کړم خو نور نه کېده پوه شوې. زیل ته مې ډېر چیغې ویل د کنې زیل دا ویډیو به وګوري دله مې ډېر چیغې وهلې چې واله که راشي سړی ورنه چت کړو پوه شوې. خو بیا هم داسې کله کله پکې راځي دا شیان موږ په ځان منلي دي نو او دا خو منلي دي خو ګوره هغې 15 نفر تا خلاصې سره کو دونه خوله شوی دا ما چې 15 څپېړې خول ډېر یم نه زه الله دې اجر درکړي. نو لیدونکو خپرونه پای ته رسېږي تر بیا به زه سراج پژواک حنیف الله حقیار او زلمی زید صاحب د کیمرې برخه کې په یو بل ښکلي پرنګ کې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. ښې شریخه الله په امان.